ما د یو چا څخه ځکه په لیکه نیولې، یعنې سامان ټوله زما دی، صرف ځکه برمه د هغه ده. آیا د دې ځمکې عشر دغه نفر ته صحیح کیږي او که نه دغه د ځمکې خاوند ته؟ پوښتنه کوونکی نوري مقبول. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمه، دا یو مسله ده، بیا به بل ځای ووایي. ظاهري قوانینو قواعدو ته چې وګورې د عام چې د خلکو په ذهن کې دي، خو دا زکات نه صحیح کېږي. لیکه دا منه په آبادي د یو چا مځکه تا نیولې ده، ته آبادوې، ته مثلا درختې پکښې کوې، ته غنمو ترې رسوې، دا مځکه سموې، سره دورې کوې، په دې باندې مصرف راځي، باره د 10 کال دپاره ستا ده یا د 5 کال دپاره ستا ده. په دغه کې اوس او اصولو کې یو برمه د ده ده چې د ده په اوبو اوبېږي، نو بیا وده ته زکات جایز دی که نه دی جایز؟ نو علما ظاهري توري خو دا دي چې دوی ستا سره په دې مځکه کې شریک سو، په دا شیانو کې شریک سو، ولې خو اوبه د ده دي، د ده خپل شی پکې شریک دی. لیکن دا خو صحیح دا ده چې دا 10 کاله وصول خو یو شی د ده نه دی، نو چې ده نه دی، دی مسکین یې عشر ورته صحیح دی. حتی یو ځای به داسې راسي وایي که د سړي خپل مځکه وي، د خپلې مځکې عشر وي، دی مسکین وي، چا نه د خپل د مځکې عشر نه اخیستلی شي. دا مې انشاءالله بل ځای دا مسله درته وایو، خو مطلب ستا د مسلې جواب دا دی چې بالکل و دغه ته عشر صحیح دی، دا مځکې والا ته چې لیکه والا یې ورکړي، که دی چیرې مسکین و، هغه د نور د زکات شرایط یې برابر وه، د ده خپل داسې قریب نه و چې پلار یې و، یا هغه داسې قریب نه و چې هغه علاقه د ولاد و پر دی سره یې و، بیا بالکل ورته جایز دی. او یا څوک سید نه و، بس بالکل ورته جایز دی. او که یا سید و یا د ولاد علاقه وای، د ده په لمسیانو کې و، په زامنو کې و، یا د ده په پلار کې و، په نیکه و، بیا نه دی روا. والله سبحانه. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.